د قرباني څاروي حلالولو وخت کې د هغې خپې تړل او بیا حلالول د دې نه دین اسلام مونږ منع کړي یو. د مونږ په معاشره کې ډېر څاروي چې حلالېږي په دې طریقې سره حلالېږي، حالانکې دا طریقه غلطه ده. دین اسلام مونږ منع کړي یو د دې نه چې د څاروي خپې به نه تړي. دین اسلام دومره خوږ دین دی چې هر یو شي ته خپل حقوق ورکړي دي. حتی کې دین اسلام مونږ ته د یو څاروي حلالولو آداب هم ښودلي دي. رسول الله علیه السلام فرمایي اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، کله چې تاسې یو څاروی حلالوئ هغه په ښایسته طریقې سره حلال کړئ. آداب یې مونږ ته ښودلي دي. اول نمبر چې کومه چاړې سره ته څاروی حلالې، رسول الله فرمایي وليحد احدکم شفرته، هغه چاړه دې دغه سړی ښه تېره کړي چې څاروي نه روح او سا په اسانتي سره ووځي. دویم نمبر دا رسول الله فرمایي چې هغه چاړه به ته د حیوان مخې ته نه تېره کې، هغه ته تکلیف او درد رسیږي. دریم نمبر رسول الله فرمایي چې یو حیوان دی حلالولو بل حیوان به د هغې مخې ته نه تړي، هغه په دې خفه کېږي، ژړا درد غم هغې ته رسي. څلورم نمبر رسول الله فرمایي حیوان دې څملولو، قبلې ته دې ورته مخ واړولو، د هغه په مرې باندې به خپه کېدې او بیا به بسم الله الله اکبر دعا ووې، حلال به یې کې. پنځم نمبر رسول الله فرمایي ولیرح ذبیحته، کم حیوان دی چې حلالولو او حلال دی کړو چاړه دی پې راکش کړه، د هغه نه بعد به هغه ته راحت ورکې پرېږدې چې هغه ځان نه دا وینه او سا وباسي. ما او تا چې حیوان حلالو هغه ښه مضبوط وتړو، خپې یې وتړو، بیا چې چاړه پې راکش کړو د هغه نه بعد ټینګ مونږ نیولې، حالانکې د دې نه دین اسلام مونږ منع کړي یو. البته که یو حیوان مضبوط و هغه مونږ نشو څملولی، نو د حیوان د څملولو دپاره د هغې خپې تړلی شي چې راڅیملې، خو کله دې چې څملولو او چاړه دې پې وواله سر دې ترې لرې کړو، نو د هغه نه بعد به د حیوان خپې پرېږدي چې هغه ټوپونه ووایي، خپې ووایي او ځان نه وینه او سا په زوره وباسي. او که تا مضبوط تړلی او سر دې ترې لرې کړو نو دې ته خو راحت نه میلاویږي، دې ته خو تکلیف میلاویږي. او د دې نه دین اسلام مونږ منع کړي یو چې حیوان دې حلال کو، راحت ورکه، هغه پرېږده چې ځان نه وینه او سا وباسي.